سلام دوستانو. یو دوست لیکلی سلام استاد، زه او خاوند مې دواړه دنده لرو او د کور په کارونو کې له هماغې لومړۍ ورځې ستونزه لرو. څه وکړو؟ ښه، اول خو ښه ده چې دواړه دندې لرئ. دا ډېره ښه مسله ده، ډېر ښه مورد ده، ډېره ښه کیسه ده. زه په دې باور یم چې په موډرنه دنیا او په موډرن ژوند کې باید خاوند او میرمن دواړه دنده ولري، ځکه چې دا ژوند او د ژوند چارې همداسې سوي دي او د نارینه‌وو د په اصطلاح د لږ خوشحالۍ او د لږ سلامتۍ په ډېری مواردو کې علت هم همدا ده چې دوی له کور نه د باندې کار کوي، مصروفه دي، بوخت دي او په اصطلاح خوشحاله دي. اوس که موږ میرمنې هم لوستې ولرو او دوی هم کار ولري، دا به له دوی سره کومک وکړي. په دویم قدم کې که په لویه کې دا مسله وسنجو، که موږ د افغانستان نیم نفوس یا نیم وګړي ښځې وګڼو، نو که ښځې دنده ونه لري، یعنې د افغانستان نیم وګړي تیارخواره لویږي او ژوند کوي، یعنې یو یې ګټي او سل یې څټي. زه په دې باور یم چې که هر څوک خپله کار وکړي او له خپل عاید نه په خپل ځان مصرف وکړي، دا یې اروا ته، روان ته ډېره هوساینه، خوشحالي او نیکمرغي ورکوي. یو په سر کې خو دا مسلې غواړم در سره شریک کړم. اول په دویمه مسله کې چې اصلا په ټولو کې غواړم تاسو سره دا مسله شریکم. په موډرن ژوند کې دنده نسته خورې، یعنې موږ ټول کار کوو. دا مهمه نه ده چې زه جارو کوم که پخلی کوم، دا مهمه نه ده چې زه په بانک کې کار کوم که په ناسا کې کار کوم او که په نظام کې. دا هیڅ مهمه نه ده. دواړه کار کوو، دواړه خواري کوو او دواړه باید مخته لاړ شو. په دې کې نو پخلی هم راځي، د کور جارو کول هم راځي او همداسې په بانک کې مدیریت او په وزارت کې وزارت هم راځي. ګډ ژوند ده، بس ګډ به یې سره مخته بیایو. موډرن ژوند یعنې همدا. که احیانا موږ اوس زموږ ډېری افغانان وروڼه دي په کاناډا کې ژوند کوي، په امریکا کې ژوند کوي، په اروپا کې ژوند کوي، 20 کاله کې هلته ژوند کوي، اما تر اوسه پورې هم د کلي په فکر ژوند کوي، لکه په کلي کې به چې دوی ژوند کوه. له دغسې وروڼو نه او په ټوله کې له دغسې انسانانو نه مې غوښتنه دا ده چې که احیانا تاسو ته د کاناډا ژوند خوند درکوي، د ورجینیا او د نیویارک ژوند خوند درکوي، نو دا هم ومنئ چې کاناډا، نیویارک، ورجینیا او جرمني او لندن خپل آداب، خپل رسوم او خپل اخلاق لري ورونو. دا باید موږ مراعات کړو، دا باید موږ وساتو. سمه ده، زما منظور دا نه ده چې د هغوی په څېر سئ. تاسو په خپلو ارزښتونو ژوند وکړئ هلته، اما خپل خاص کوډونه په هغه ټولنه کې شته چې تاسو باید له هغو کوډونو سره ځان عیار کړئ، ځان ریفرم کړئ. یو مورد دا ده. دویم مسله دا ده چې دغه تاسو ته مې پیشنهاد خوري دا ده چې په دواړه لاس سره یو کوي، یعنې مرسته وکړئ. تاسو خپل کور یو ګډ ماموریت وګڼئ. څوک ښه کار کولی سي، څوک ډېر کار کولی سي، څوک سم کار کولی سي. دا جدي وګڼئ. دا موږ سره ډېر کومک کوي خورې، ډېره مرسته کولی سي. او په دې فکر که موږ تاسو مخته لاړ سو، له موږ سره مرسته کوي. زموږ ګډ ژوند، کورنی ژوند خوږوي، شیرینوي یې. درېیم مورد په خپله جوړجاړی ده خورې. زه غواړم دا ووایم چې د هېچا ژوند هېڅوک نسي جوړولی پرته له دې چې همغه په همغه کور کې د هغې کور غړي، د همغه کور میرمن، د همغه کور خاوند راسي، کیني، فکر وکړي چې موږ څنګه دا خپل ژوند او زندگی په کومو اصولو، په کومو روایتو، په کومو قواعدو جوړه کړو. دوی که تاسو یعنې سره کینئ په خپله او جوړجاړی وکړئ، دا به ډېر ښه خبرې. دا ځکه درته وایم چې هره ورځ جنګ، هره ورځ دعوه، هره ورځ په اصطلاح مخالفت، هره ورځ سوء تفاهم، هره ورځ ځان قرباني ګڼل په هغه کور کې، دا په اوږد مهال کې ستونزې درته جوړېږي. که تاسو راپاڅېږئ او یو ورځ سره کښېنئ او ووایئ چې ګوره دغه کارونه به زه کوم، دغه کارونه ته په لاس کې واخله او موږ غواړو ګډ ژوند وکړو. که احیانا راضي نه یې په دغو کارونو، نو دغه کارونه ما ته راکړه، دغه کارونه ته وکړه. که په دې کارونو نه یې راضي، نو دغه کارونه به زه وکړم. دغسې یو جوړجاړی یا سازګاري که رامنځته سي، موږ کولی سو په موډرن ژوند کې په موډرنه طریقه خوږ او
شیرین ژوند ولرو په همدې هیله چې خوږ او شیرین ژوند ولرئ مننه